سلامونه ګرانو کتونکو هیله درو او جوړ به وي راته نن ورځ بیا هم تاسو ته د نوو ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو دغه ویډیو کې ملګرو د پاوس ایرډراپ کې نږدې د 80,000 فری ټوکنو ترلاسه کولو طریقه تاسو ته ښیم ملګرو پاوس ایرډراپ کې دغه څلور نوي ټاسکونه راغلي چې په دې هر ټاسک تقریبا په لومړني ټاسک 10,000 په دوهم هم 10,000 او څلورم ټاسک 50,000 ټوکن ورکوي چې ټوټل 80,000 ټوکن کیږي دغه ټاسکونه به موږ اوس څنګه ترلاسه کوو څنګه به تکمیل کوو او د دې لپاره 10 ټلګرام سټار باید موږ مصرف وکړو 10 ټلګرام سټار ملګرو 10 افغانۍ هم نه راځي ناچیزه پیسې دي نو دغه ویډیو کې تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه 10 ټلګرام سټار واخلو او په هغې راشو دا لومړی ټاسک تکمیل کړو د باقي نورو کې هم شامل شو او همدا شان څوک چې پاوس ایرډراپ کې 4-5 یا ډېر اکاونټونه لري هغو ته هم داسې طریقه ښیم چې یو ځل 50 ټلګرام سټار واخلي او هغه له یو ټلګرام څخه ولېږي بل ټلګرام ته ځکه ملګرو تاسو ته معلومه ده چې د ټلګرام سټارونه سیدي له 50 څخه کم نه اخیستل کیږي نو که چېرته موږ هر اکاونټ ته 50 واخلو نو 40 سټار موږ سره اضافي پاتې کیږي چې بیا زموږ په درد نه خوري او مصرف هم ډېر راځي نو دې ویډیو کې راځئ دا طریقه را سره تر پای وګورئ تاسو به لومړی ملګرو خپل ټون کیپر والټ ته یو مقدار ټون کوین ولېږئ صحیح ده یو مقدار ټون کوین به لېږئ دلته به اوس موږ د ټون کوین په واسطه سټار اخلو ټون کوین هم له هر ځای څخه تاسو لېږلی شئ چې ټون کوین مو ولېږل د براوزر آپشن ته به راشئ ملګرو او دلته به یو اف ولیکئ ساده اف چې مو ولیکو دا لومړنی ویبسایټ چې تاسو ته راځي په همدغه به تاسو کلیک واخلئ او دغه ځای کې به موږ ټلګرام لپاره سټار واخلو په دې چې مو کلیک واخیسته ملګرو که لومړی ځل مو او دې سره ستاسو وایلټ کنیکټ نه و دغه څنګ کې تاسو ته کنیکټ آپشن درکوي اب ووهئ خپل ټون کیپر به له دې ویبسایټ سره کنیکټ کوي اوس ما کنیکټ کړی چې کنیکټ مو کړو دلته ګورئ ملګرو سټار آپشن دا وینئ واضح سټار په دې سټار آپشن به کلیک کوئ دلته به اوس موږ ټلګرام سټار اخلو د اخیستلو لپاره لومړی موږ به ټلګرام ته ځو خپل یوزر نیم به راخلو زه ځم ټلګرام ته چې راغلی ملګرو د ټلګرام په دې سیټینګ یا تنظیمات په کلیک کوئ دلته ګورئ دا تاسو یوزر نیم ده دغه ځای کې یوزر نیم که د چا یوزر نیم نه وي په دې د کلیک کې دغلته د ځان ته یوزر نیم ولیکئ ټیک مار دی چې یوزر نیم نه وي سټار نشئ لېږئ یوزر نیم به مو کاپي کوئ او بیرته به راشو ویبسایټ ته دلته په دې لومړي ځای کې ګورئ انټر ټلګرام یوزر نیم به پیسټ کړو دغه د یوزر نیم مو پیسټ کړ دلته اوس اندازه وایي څومره سټار اخلئ څنګه چې ما تاسو ته وویل مینیموم اماونټ چې د 50 سټاره ده یعنې موږ 50 څخه کم نسو اخیستلی که څه هم موږ ته په کار صرف 10 سټاره دي خو درته شرط 50 سټاره ده نو زه راځم دلته 50 سټاره لیکم او باقي چې پاتې شول هغه نورو اکاونټونو ته موږ ټرانسفر کړو 50 سټار مې ولیکل دلته ګورئ زما د ټلګرام نوم هم راواخیسته همدا ډول صحیح ده که ستاسو نوم هم سم 50 سټاره لیکو او دغلته دا 50 سټارو والا باندې ټیک مار کوو نو دغه د زه په دې مې ټیک مارک 50 سټاره مې ووهل دلته اوس بای 50 ټلګرام سټار باندې کلیک کوو نو دلته اوس بیا په بای سټار باندې کلیک کوو ملګرو او اوس به موږ څخه ټرانزیکشن وغواړي نو دلته ګورئ تقریبا څونه کیږي 4 سنټه زه ملګرو غواړم یو څه ډېر واخلم 50 پر ځای 15 شپېته غواړم واخلم یو څه ماته نور هم اضافي پکارېږي 15 شپېته سټار اخلم او اوس په بای آپشن باندې کلیک کوم نو دا ګورئ 15 شپېته سټار زه اخلم بیا بای وهو اوس موږ څخه پیسه کټ کوي له وایلټه او سټار راځي تقریبا $1 کیږي ما لپاره ملګرو دغه مقدار نو دغه خط به ورته کش کړو او خپل وایلټ کوډ به ورکړو دغه سټار به موږ واخلو خپل اکاونټ ته نو دغه د ما ټرانزیکشن کمپلیټ کړ ورته اوس به دا سټار موږ ته واخیستل شي نو دغه د ملګرو لږ انتظار کوو دغه ریکارډ به ترسره شي په بلاک چین کې او دا سټار به زموږ ټلګرام ته ورسیږي زه لږ ویډیو کټ کوم دغه کله 1-2 دقیقې تر 15 دقیقو هم ټایم نیسي ښه نو ملګرو 10 ثانیې ټایم ونیو او دا سټار موږ ته واخیستل شول نو دې ځای څخه اوس به ټلګرام ته راشو دا سټار به موږ ته اخیستل شوي دلته لاندې راځو دا ګورئ تقریبا ما ته سټار راغلل یو څه مې مخکې لرل 110 سټاره شو که زه پې کلیک کوم دا ګورئ 15 شپېته دانې دا اوس ما ته د دې ویبسایټ راغله ښه نو دا خو موږ ته راغله اوس راځو دا ټاسک به څنګه تکمیل کوو ښه نو ملګرو ټاسک د تکمیل لپاره پاوس ایرډراپ به راواز کوئ د ایرن برخې ته به راشئ ایرن برخه کې تا ګورئ ما تکمیل کړی هم دا تاسو ته طریقه ښیم په همدې آپشن به کلیک کوئ یا دغه ووټ آپشن ته به راشئ دلته اوس د دې ټاسک دلته ګورئ تاسو نه غواړي چې دغلته یو کټګوري انتخاب کړئ د یو ایرډراپ مثلا ټو مارک ایکس امپیر کارټس یار یو انتخابوئ مثلا ما ټو مارک انتخاب کړی تاسو هر یو انتخابوئ شئ په دغه ووټ آپشن به کلیک کوئ ملګرو په دا سپین رنګ کې چې ده په دې به تاسو کلیک واخلئ د دې ټاسک د تکمیل لپاره دلته ګورئ 10 ټلګرام سټار تاسو څخه غواړي دلته به په دې سینډ آپشن باندې کلیک وکوئ ملګرو او دلته به دغه تایید ووهئ تایید چې مو ووهه بس دغه ټاسک تاسو ته تکمیل کیږي او دغلته تاسو ته د کلیم آپشن درکوي دا چې مو کلیم کړ
10,000 ټوکن همدغه د تاسو اکاونټ ته اضافه کیږي او همدا شان کله چې مو دا ټاسک تکمیل کړه دغه ټایمر چې خلاص شو بیا هم تاسو ته 10,000 ټوکن نور درکوي فری چې دا مو هم تر سره که بیا اخر کې دغه یو میسټري کویسټ ده چې په دې کې هم 50,000 سکی ټوکن نور تاسو ته درکوي چې دا به دومره ټایم وروسته راواس شي. ښه نو دا یو د ټاسک د تکمیل طریقه. اوس راځم دې ته چې مثلا چا سره 2 3 4 5 اکاونټ یې د پاوس څنګه کولی شي له یو ټلیګرام بل ټلیګرام ته سټار ولیږي او هلته هم خپل ټاسکونه تکمیل کړي. راځئ دا طریقه تاسو ته وښیم. ښه نو ملګرو څنګه چې ګورئ دا زما یو بل د پاوس اکاونټ ده په بل ټلیګرام کې په دې کې ما سره سټار هم نشته چې ګورئ ما سټار بیلانس 0 ده. اوس که زه د دې لپاره بیل سټار په ویب سایټ کې اخلم دلته به زه مجبور یم 50 سټار واخلم ځکه 10 سټار مو په موږ نه خرڅوي ویب سایټ. نو اوس به زه دې ته له هغه بل اکاونټ څخه سټار لیږم. دا به څنګه لیږم؟ زه لومړی هغه بل اکاونټ ته ترې به میسج کوم ملګرو کوم اکاونټ کې چې موږ سره سټار دی هغې نه دې ته یو میسج کوو دغه ډول یو میسج کوو همغه اکاونټ ته چې میسج مو کوو یا میسج مو هم ونه کړو دغلته دا 3 ټکي به ووهو دې ته به سټار ولیږو. صحیح ده ملګرو. نو په دې 3 ټکو کلیک کوو ملګرو البته په دغه نوم باندې کلیک کوو په نوم یې کلیک کوو دلته اوس دا 3 ټکي ووهو دا چې مو دلته ګورئ سینډ ا ګیفټ په دې باندې کلیک کوو. دې ځای څخه اوس موږ کولی شو چې خپل بل اکاونټ ته سټار ولیږو. دا ګورئ 15 سټار 15 نه کم نشو لیږي. په دې 15 سټار باندې کلیک کوو دلته دا ډول شکلکونه راوړي. دلته به موږ ملګرو دغه د ګوډي والا واخلو دا نور ټول لیمټ لري دغه د ګوډي والا به کلیک کوو او په دې چې مو کلیک کړه دلته ګورئ سینډ ګیفټ فور نو دا 15 سټارونو په بدل کې به موږ دا ګیفټ بل اکاونټ ته ولیږو. نو دغه د ما ولیږلو اوس له دې څخه وځم خپل ریل اکاونټ نه ځم راځم دی بل ته دلته ګورئ یو دانه ګیفټ یې موږ له طرفه دې اکاونټ ته راغی په دې کلیک کوو او دلته ګورئ دا ویو آپشن په دې باندې به کلیک کوو. دا ګورئ تقریبا موږ کولی شو دا ګیفټ اوس بدل کړو 14 سټارو باندې 2 سټاره فیس کټئ او 14 سټاره موږ ته راکوي. دلته دا لاندې کنورټ باندې کلیک کوو دا ګورئ دا به سټار ته بدل کړو دلته بیا کنورټ وهو نو دغه دا موږ ته سټار ته بدل شو 14 سټار موږ ته دې اکاونټ ته راغلو. اوس په دې موږ کولی شو راشو دلته پاوس ایر ډراپ کې څه ده دا ټاسک تکمیل کړو ډېر په اسانۍ سره. نو په دغه طریقې تاسو کولی شئ له یو اکاونټ بل اکاونټ ته سټار هم ولیږئ چې زما په نظر دا ډېره ګټه کوي ملګرو ځکه که موږ هر اکاونټ ته بیل بیل سټار اخلو واقعا په دې ډېر مصرف راځي. دلته اوس د ایرن برخې ته راځم په دې سټارټ باندې کلیک کوو دلته اوس راځو په دې باندې کار کوو. نو دغه د په دې 10 سټار باندې یا پلس سټارو باندې به دا واخلو دغه د وامیخیستلو ملګرو اوکې شو او اوس به د 10,000 ټوکن هم کلیم کړو. نو دغه د ډېر په اسانۍ سره موږ وشو کړی چې ټلیګرامي سټار واخلو هغه بل اکاونټ ته ولیږو خپل کار پې ترسره کړو. بیا هم وایم ملګرو دغه ټاسک تکمیل کول واجب یا اجباري نه ده د هر چا خپله خوښه ده څوک پې غواړي مصرف وکړي تکمیل کوی شي خو زما په نظر حتما تکمیل کوي دومره مصرف نه راځي او ډېر زیات ټوکن ورکوي نو واقعا تاسو حتمي په دې بیا ګټه کولی شئ. نو دغه زموږ ویډیو ویله ده ستاسو د